بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، څنګه یې ښه؟ امید ساتو چې ښه به یې. زه یم آصف خان، تاسو ګورئ آصف خان کوکې. نن به مونږ ساده چاولې پخوو. نو ډېر اسان طریقه ده. دا مونږ سره یو لوښی دی، دې ته مو غوړي ور واچول. دا مو ګرم کړل په نارمل ګیس. دې نه پس په ته پیاز ور واچوئ. دا زمونږ سره یو غوټه پیاز و، او په وریجو کې چې پیاز څومره ډېر وي نو وریجې ښایسته راځي. دوستانو، دا تاسو کتلی شئ پیاز خپل کلر چینج کو. نو د دې نه پس په ته مونږ لږې اوبه ور واچو. اوبه ته د دې لپاره ور واچو چې دا پیاز زمونږ نه ونه سوځي. دا مو ته اوبه ور واچولې. نو دا پیاز په دغسې طریقې سره مکس کړئ دې اوبو کې چې دا خپل کلر را پرېږدي او دا زمونږ نه ونه سوځي. دې نه پس په ته بیا مونږ ټماټر ور واچو. دا مونږ سره 2 ټماټر دي، دا مو ته ور واچول. او دا 2 مرچکي مو ته کټ کړي، دا مو ته ور واچول. او دا مونږ سره مالګه ده. مالګه د دې لپاره ور اچوو دوستانو چې دا ټماټر زر پاخه شي. بیا پې سر کېږدئ. چې سر مو پې کېښودو نو دې له به ورکړئ یو 5 منټ ټایم. 15 منټه پس چې ته مونږ سره لرې کړو دوستانو، نو تاسو کتلی شئ مونږ سره ټماټر بس پاخه دي. نو وګورئ دوستانو، مونږ سره ټماټر پاخه شو. د دې نه پس په ته مونږ مسالې ور واچو. دا مونږ سره 1 چمچه زیره ده، 1 چمچه ګرمه مساله ده. نو دوستانو چې دا مو ته ور واچولې، دا په دې داغ کې مکس کړئ، دا مسالې چې خوشبو را پرېږدي. د هغې نه پس په ته مونږ دا یو دغه اوبه ور واچولې کنډول. چې اوبه مو ور واچولې نو د هغې نه پس په ته بیا دا چاولې چې کومې مونږ شتې کړي دي دا به ورته ور واچو. دا مونږ سره 500 ګرام چاولې وي، دا مو ته ور واچولې. دا به پکې دغسې طریقې سره مکس کړئ. چې دا پکې مکس کړئ دوستانو، نو دې نه پس په سر کېږدوئ او دې له به ورکړئ یو 15 منټ ټایم. نو 15 منټ ټایم مونږ سره وشو دوستانو. نو اوس د دې نه مونږ سره لرکو. تاسو کتلی شئ، وګورئ ماشاءالله سبحان الله څومره ښایسته او زبردستې چاولې مونږ سره تیارې شوې. نو دا مونږ غوړۍ ته راچوو، تاسو کتلی شئ. نو دوستانو مونږ چاولې غوړۍ ته راواچولې. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو سره لایک کړئ، چینل یې سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.